دا یو ورو سوال کړی دی چې حدیث کې داسې راځي چې ای د آدم بچیه ته د ورځې په اولنۍ حصه کې 4 رکعته کوه نو د دې ورځې د اخره پورې زه ستا دپاره کافي یم بیا. اوس دا کم مونځ دی چې وایي د ورځې په اولنۍ حصه کې 4 رکعته کوه. دا سوال دی ورور دا دا 4 رکعته د څه دي چې د حدیث کې راغلي دي؟ د ورور ډېر ښایسته حدیث باره کې تپوس کړی دی او دا حدیث چې دی دا امام احمد امام ابو داود راوړی دی او زه به درته دا حدیث ووایم چې تاسو به پوه هم شئ او الحمدلله ما ته یاد دی چې ما دا په یو بیان دوو کې بیان کړی هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی د یو صحابي چې د هغه نوم دی نعیم الغطفاني، نعیم نومې دی. هغه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وایي، حدیث قدسی دی، یا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. اے دا آدم بچیا سستی مکوا پا آغا 4 رکاتو کی چا آغا دا ورزی پا اولنی برخه کی کیگی او کدا 4 رکات دیوکرون اللہ وی دا دی ورز دا آخر پوری زستا دا پارا کافیم هر مسئلہ بتا سالکا. سمرا خوندور حدیث دی او دا غشان حدیث امام ترمیزی مراوڑے او ضرور چرا 4 رکات کم یو دی. نو جواب د دې خبرې دا دی چې دې کې د علماو په منځ کې اختلاف راغلی دی. اختلاف لازم راځي ځکه چې ذهنونه ټول یو شان خو نه دي، علم د ټولو یو شان نه دی، سوچ د ټولو یو شان نه دی. نو بعض علما دا وایي لکه امام ابو داود، امام ترمیزي، امام ابن رجب او داسې نور ډېر علما دي، هغه وایي د دې نه مراد 4 رکعات د ساخ لمونځ دی، صلات الضحا چې ورته وایي چې کوم ټیم کې نور راوختو د هغې نه لږ وخت بعد چې لږ انتظار وکړي یو 5 شل منټه د هغې نه بعد تا 4 رکعات وکړو نو دا اجر تاته میلاوي. ولې هغوی دا د ورځې اولنۍ حصه ده. دویم قول دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د امام ابن قیم او بعض نور محققین علما هغوی د دې نه مراد د سحر 2 سنت دي او ورسره 2 فرض دي. ځکه چې ورځ شروع کیږي په سحر راختو سره، نو چې سحر راوختو نو ته په اوله کې دغه 4 رکعات 2 رکعاته سنت وکړي 2 رکعاته فرض وکړي دا تا 4 رکعات وکړو. نو معنی دا شو هغوی د دې شرح مطابق چې دې حدیث کې ترغیب دی د سحر د مانځه چې ای د آدم بچیه د سحر د مونځ کول سره د سنتو سره نو الله وایي زه به د ورځ د اخره پورې ذمهوار یم او زه به ته کارونه اسانوم. او دا یو بل حدیث کې داسې راغلی دی چې من صلى الفجر في جماعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک چې سحر مونځ په جومات کې وکړي فهو فی ذمة الله، نو دی د الله په حفاظت کې واغستی شو. بعض علماو دا ویلي دي وایي دا نور چې کوم ټیم کې راوخیږي دې ته هم د ورځې اولنۍ حصه وایي که نه اخرنۍ ورته وایي. نور چې راوخیږي دا د ورځې کومه حصه ده؟ اولنۍ ده. نو خبره د دوانو طرفینو برابر ده، ځکه که دوی دې ته وګوري دوم اولنۍ وخت یادوي هغه هم اولنۍ یادوي، د هغوی هغه وخت هم څه وروستنی نه دی. نو ځکه تا ته دا وایو چې ای مسلمانه ای اورېدونکیه داسې وکړه د دې سحر د سنتو د مانځه خیال کوه، وروسته صلات الضحا کم سے کم 4 رکعاته کوه. صحیح شو که نه؟ نو اجر که دلته دی او که دلته دی خو تا ته هغه اجر څه شو؟ میلاو شو. سحر سنت اهتمام سره وکړه، ورپسې 2 رکعاته فرض مونځ وکړه، بیا چې کله نور راوختو د هغې نه څه وخت بعد که کار کې که کور کې که هر ځای کې جانماز ځان ته خور کړه او 4 رکعاته مونځ وکړه. معمولي اجر نه دی که نه، د ورځ د اخره پورې به ته الله هر څه اسان کړي. یعنې د نور د ډوبېدو پورې ستا د مسلو د حل کولو ذمهواري چا واغسته؟ الله واغسته. دې نه بعد ته څه غواړې چې الله دا وایي چې ستا خبره زما په ذمه، نور څه غواړي بیا ته؟ مونږ خو دقه وایو چې زمونږ دا کارونه الله مونږ ته اسان کړي، د دنیا او د آخرت کارونه مونږ خو دقه غواړو او هغه په دې سره کېږي. والله اعلم.